سلامونه تازه ترين خبر تاسو سره ملګرو شریکوم کوم واقعیا چې په جرمني فرانکفورت ښار کې مخې ته راغلي ده چې پاکستانی سفارت کوم بهر چې کوم اجنډه وي هغه ته کسان ورختلي دي او هغه کسان ولګي چې د افغانستان سره تعلق ساتي او هغه کوم جنډه چې د هغه راغورځولې ده د هغه به حرمتي کړي ده او دغه ویډیو په سوشل میډیا ډیره وایرل چلیږي. تاسو سره ویدل ته شریک هم کوم خو دغه ویډیو باره کې کوم بیانونه چې اوس د پاکستان حکومت وزیر خارجه ورکړي دي ویلي دي چې موږ د افغانانو مهمان نوازي کوو او هغوی زموږ هر وخت بې عزتي کوي. یعنی د افغانانو د وستلو لپاره هم یو اشاره ورکړې ده. دین علاوه د پاکستان یو بل کوم د وزارت اعلی مشر چې د هغه اتاتارل بیان ورکړی دی چې کوم پاکستاني هم په دې عمل کې ملوث وو، یعنی لکه د دین وړاندې هم چې شوي دي د هغه پښتنو ته اشاره و نو هغه په خلاف به سخت کاروایی کیږي، د هغه شناختی کارت او پاسپورت به هم بلاک کیږي. دوستانو دا تازه ترین خبر هم دا اوس په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی. دا واقعیا چې د په جرمني په فرانکفورت ښار کې شوې ده او حالته دا واقعیا حل من سره چې کله سور وړاندې ګیلمن په ډیر بې دردۍ سره قتل شو. بیا د هغې نه پس په بنو کې چې کوم امن مارچ و هغه امن مارچ کې چې کوم په خلکو باندې ګولۍ وچلیدلې، یعنی یو قسم ظلم وشو په خلکو باندې، نو د هغې په خلاف اوس خلک د ملک په مختلفو حصو کې مارچ هم کوي او دین علاوه په بهر ملکونو کې کوم د پاکستان سفارتونه چیرې د هغې مخې ته احتجاجونه هم شروع دي. په همدې لړ کې همدغه احتجاج چې دا هم په فرانکفورت ښار چې دا د جرمني یو مین سیټي ده په هغې کې دا احتجاج او د احتجاج نه پس خلک یکدم په جنډه باندې ورغلي، جنډه راغورځولې چې دا بالکل یو ښه عمل نه دی، بالکل یو بد عمل دی. موږ هم د دې غندنه کوو ځکه چې د جنډې هیڅ ګناه نه ده، د بیرغ هیڅ ګناه نه ده، دا یو ملک نشان وي، پهچان وي. اگر که د څه پالیسو د وجې یو ملک یو حکومت ته خلک بد ویلی شي خو جنډه یا بیرغ راغورځول یا د هغې بې حرمتي کول دا بالکل نه دي په کار. کومو کسانو چې دا کار کړی د جرمني حکومت ته بیا هم خواست دی چې هغوی ته سخته سزا ورکړي. بل اړخ ته د پاکستان جنرال کونسل چې دی هغوی هم د جرمني کوم سفیر دی هغه راغوښتی دی او هغه د دې ټول هر څه نه آګاه کړی دی او د خلکو په خلاف کاروایانې هم شروع